دا د اقرا په نوم هغه ماشومه ده چې وړمه ورځ په خوست کې د خپل کور له دروازې څخه انسان تښتونکو له ځان سره وړې وه. د خوست امنیتي او کشفي ارګانونو د چټکو اجراتو له امله له 18 ساعته وروسته پیدا او نن خپله کورنۍ ته وسپارل شوه چې په تړاو یې هم یو شمېر کسان نیول شوي. د خوست په ښار کې ماشومه په نوم د اقرا دلته ما سره ولاړه ده. دا په 3 بجو د ماسپښین باندې د اختطاف شان لخوا اختطاف شوی له کوره او پلار په وخت زمان سره موږ ته خبر راکړ. نور دوستان هم پولیس په سعی او تلاش ډېر زیات وکړ. بل اخره پرون په 11 بجو باندې په 18 ساعتو کې وکولای شو چې دا جرګې موږ د اختطاف شان له څنګه خلاص وکړو چې په دې جرم کې موږ 3 زنانه او 3 نارینه هم نیولي شوي د تسوینې شالدسته ده او د شی موږ د قضایي ارګانو ته لیګو سلطه په دوی ته خپل مطابق قانون سزا ورکول کیږي. د یادې ماشومې د کورنۍ غړي وایي د ماشومې اقرا په ورکېدو ټوله کورنۍ سخته غمجنه وه او د امنیتي ځواکونو د چټکو اقداماتو څخه مننه کوي. حتی چې مو ورېرادو په دغه 13 ساعتو کې 14 ساعتو کې نه مو مړۍ خوړل دغه بم بچکلي هغه درو کې روشم او بم بچکلي ان شاء الله خو مړۍ به زین چې د کورنۍ یو غوړی نه خوړل ځکه چې ډیره وړه ماشومه وه ډیره تنکۍ ماشومه معصومه وه 15 میاشتې نیم کول تاسو خپل وینئ چې هیڅ په نوستم نه د سما کینسته هم نشي چې کینی بیا غوړ د داخل بخي نشي. نو اوس د خوشاله احساس کو ډیر خوشاله یو لګنه چې ایمکس را مقصد په دغه مورید قومندان امنیت په څنګه کې ویلور دی هڅې سره وکړي دغه استخبارات کشفي زیاتې هڅې کړي بیا هم مننه کوم بیا مننه کوم خدای دې ابو لري سرور دی اوسې تل دی امنیتي پولیس امنیتي ځواکونه. په دې قضیه کې تورن کسان ځانونه بېګناه بولي. دوی وایي نوموړې ماشومه دوی ته نورو کسانو د پیسو په بدل کې ورکړې وه. پیژنم بیګا راغلی مخکې مې نه پیژندل اوس مې پیژندل. تو خپل تور سپینوي په خاطر کړلی شي دغه څه خو دا رقم ته کړلی شي که نه چې اوس خو موږ دلته په نظر باندې چې بیا څه ثبوت دله پیدا شي بیا دا جلکۍ مې مکتب ته راوستل د دې خلکو په وخت کې دا جلکۍ زه خرڅوم. خوست کې دا لومړی ځل نه دی چې داسې یوه ماشومه تښتول کیږي او بیا د انسان تښتونکو له منګولو څخه ازادیږي بلکې له دې پخوا هم داسې کسان د امنیتي ځواکونو او د خلکو په همکارۍ د انسان تښتونکو له منګولو آزاد شوي چې لاکونه افغانۍ د دوی د خوشي کولو پر سر غوښتل شوي دي.